دژاو ولې ځینې وخت یوه نوې پیښه تکراري ښکاري؟ دژاو فرانسوي کلمه ده، معنا یې د مخه لیدل شوې ده. موږ لومړی ځل په ماشومتوب کې له دې حس سره مخ کیږو کله چې 6 یا 10 کلن یو. دا تجربه کوو چې نوې پیښه، نوی شی یا نوې څیره بیخي راته تکراري ده یا مخکې مو کوم چیرته دا هر څه لیدلي. دا یو هیښنده حس دی، ځواکمن دی. انسان حیرانوي چې ښه آیا په رښتیا دا هر څه یو ځل مخکې شوي وو که نه؟ مثلا تاسو په ښار کې غواړئ ځینې توکي وپیرئ، د اخیستلو په وخت کې مو څنګ ته څوک درېږي، ښکته او پورته ورته ګورئ، خو سمدستي یو ځل حس درته پیدا کیږي چې درته ووایي مخکې مو هم له همدې هټۍ له همدې سړي همدغه توکي پیرله او همدغه ولاړ کس مو څنګ ته درېدلی و. دا هغه شیبې دي چې تاسو له دژاو سره مخ یاست. په ټوله نړۍ کې 10 یا 100 سلنه انسانان دژاو حسوي، خو کره شمیر یې ځکه معلوم نه دی چې امکان نه لري له هر سړي نه پوښتنه وشي چې یو دقیقه ځواب ورکړي، ځکه چې چا نه پوښتنه هم وشي ځواب یې مختلف و. کیدای شي ځینې یې هیڅ تجربه هم نه کړي، خو دا هم شونې ده چې یو کس یې اونۍ کې یو ځل، میاشت کې یو ځل یا هم په کال کې یو ځل تجربه کړي. تر لویانو ماشومان بیا د دژاو ډیره تجربه لري. آیا دژاو ذهني یا اروايي ستونزه ده؟ پوهان وایي چې په ماشومتوب کې دژاو ډیر وي، خو کله چې عمر تر 10 واوړي 25 ته ورسیږي بیا نو همداسې پسې کمه شي. معنا چې څومره عمر ډیریږي دژاو کمیږي، ځکه چې ذهني فشارونه، اندېښنې ډیرې وي. دا خبره موږ ته دا راښیي چې اصلا دژاو د آرام او سم ذهن ښکارندوی ده، یعنی نه اروايي ستونزه ده او نه هم ذهني. ولې دژاو سره مخ کیږو؟ دې پوښتنې ته تر اوسه کره او پوخ ځواب نه دی موندل شوی، خو داسې ځینې انګېرنې شته چې موږ ته د څېړنو لاره هوارولی شي. ځینې هغه کسان چې سره لري ډېری له دې ډول پیښو سره مخ شوي دي. ځینې پوهان بیا وایي چې کاذبه یا دروغجنه حافظه به د دې لامل وي، خو په دې وروستیو کې ښاغلي اوکانر او ډیلی پر دې خبره څېړنه کړې ده. دوی داسې لاره غوره کړې چې ځینو کسانو ته به یې د هغوی د ویونو یعنی لغتونو یو لړلیک ور اوروه چې یو له بل سره به یې مانیزه اړیکه درلوده. دا به یې ور اورول، بیا به یې بیرته پوښتنه کوله او هغه اصلي کلمه به یې ورښودله چې اورېدلې یې ده او که نه. مثلا دوی به دا کلمې ور اورولې: خوب ځای، خونه، شپه، بالښت، توشکه. بیا به یې ترې پوښتل چې آیا تا د خوب کلمه اورېدلې؟ هغه کس به وویل هو، ځکه چې دوی ته به یې داسې کلمې ورکړې وي چې دوی ګمان کاوه چې هغه اصلي یعنی خوب کلمه یې هم اورېدلې، حال دا چې ور اورول شوې به نه وه. تر ډېرو ازمایښتونو او تجربو وروسته یې جوته کړه چې دژاو د ویښ سم ذهن زېږنده ده. دژاو هیښوونکی حس دی چې راته وایي دا پیښه مخکې هم شوې، دا دی بیا تکرار شوه، خو اصلا داسې نه ده. بیا وایو چې نه دا شوې ده، دا یو حس دی.